بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل پروګرام کې نن موضوع چې زمونږ د هغه سپارک لاینز دی. سپارک لاینز څه کار کوي؟ دا هم تاسو کولی شئ چې د چارت غوندې تاسو یو ګراف جوړ کړئ، لاین غواړئ، کالم چارت غواړئ یا وین لاس شکل کې غواړئ. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو لکه څنګه راځو فرض مثال تاسو چې دی دلته د کلونو په حساب باندې چې دی د یو انسټیټیوټ فیصدي غواړي. فرضاً زه دلته لیکم مثال انسټیټیوټ دی، فرضاً د فهیم انسټیټیوټ په نوم باندې. مثال دلته لیکو فرضاً 2020 کال. دلته به ولیکو چې 2021 یو څو کلونو دغه یې راخلو. مثال دلته چې دی فیصدي لیکو 2020 کې چې دی د زده کوونکو فیصدي 90 وه، په دې کې مثال 80 ده، په دې کې 80 ده، په دې کې 50 ده، په دې کې مثال 83. اوس غواړم د دې نه یو لاین جوړ کړم، مطلب د فیصدي په حساب باندې یو ګراف جوړ کړو. انزرټ ته راځو، انزرټ کې به په لاین باندې کلیک وکړو او لاین کې چې کلیک مو وکړو اوس راځو ډیټا رینج، لوکیشن رینج کوم ځای کې چې ته غواړې. زه مثال دې ساحه کې غواړم، نو راځو دلته ډیټا رینج زموږ دا دی، دا فیصدي مو راواخیسته، اوکې کې دې ځنه ولې موږ ته چې دی یو لاین یې څنګه کړو برابر کړو، که دا لږ پراخه کړو نو داسې به بیا ډېر ښه معلوم شي. اوس دې باندې کلیک کوو، د دې ډیزاین ته راځئ، دې ځای نه د لاین سټایل چې دی رنګ کلر وغیره تاسو کولی شئ چې چینج کړئ. فرست پوینټ، های پوینټ او دا چې دی هم کولی شئ تاسو پکې راوړئ. لاست پوینټ دی، مارکر دی، همدارنګه چې دی لو پوینټ دی، دا تاسو ټول کولی شئ. نیویګیشن دا پکې معلومولی شئ. انزرټ ته راځئ، دغه تاسو که چېرته د فیصدي تغیر کې مثال دا 90 ده، فرضاً زه ورته لیکم چې دا 50 ته په دې وخت انټر یې کړئ، ګورئ اتومات چې دی دا لاین تغییر وکړه. کالم ته یې چینجوئ، دې باندې کلیک وکړئ، صرف راشئ کالم دې ځای نه هم کولی شئ چې نوی انتخاب کړئ، که نه دې ځای نه کوئ ډیزاین ته راځئ، دې ځای نه صرف کالم باندې کلیک کوئ، کالم ته چینج شو. یا تاسو غواړئ وین لاس ته یې چینجوئ، وین لاس باندې کلیک وکړئ، نو دا چې دی موږ سره به چینج شي وین لاس ته. ګورئ دا کالم شو او دا وین لاس شو. وین لاس چې دی د کلر په اساس باندې دا چې دی تغییروي، ګورئ کلر چې دی زیات او کم د هغې په اساس باندې دا تغییر کوي. نو دا موږ سره څه شو، دغه درې اپشنه چې لاین او کالم او وین لاس چې د چارت په شکل موږ ته جوړېږي. بله موضوع چې دا هغه د فلټرز سلایسر دی او ټایم لاین دی. دا دوه مهم موضوعات دي. راځو دې دپاره زه به یوه ډیټا راواخلم، دغه ډیټا ده زه غواړم لومړی چې دی دا چې کله سلایسر او ټایم لاین راوړو دې دپاره موږ په ټیبل جوړو. په ټیبل باندې کلیک وکړئ، ساحه چې دا سلیکټ ته کلیک وکړئ، څومره ساحه چې غواړئ په ټیبل جوړوئ، دا اوکې کوئ. دې ځای نه نیم راواخلئ چې دی په روز کې واچوئ، پوسټ راواخلئ په فلټر کې واچوئ، سیلري په ویلیوز کې، ډیټ هم په فلټر کې واچوئ او دا چې دی دې ځای نه کلوز کړئ. اوس موږ سره دا جوړ شو. اوس کولی شو موږ دې کې چې دی سلایسر او ټایم لاین دې ځای نه هم کولی شو چې راوړو او هم د انزرټ نه هم کولی شو. راځو انزرټ ته په سلایسر باندې کلیک کوو. سلایسر کې ته غواړئ د نوم په اساس، مثال غواړم د پوسټ په اساس چې کم کسان دي هغه زه فلټر کوم، اوکې که دې ځای نه ورته مې یوازې ډاکټران راته شو کړه، ګوره یوازې انجینران شو کړه، یوازې ټیچران شو کړه. دې ځای نه کلیک کړه، ملټیپل کولی شي سلیکټ کړي. مثال زه غواړم چې انجینر او ټیچر دواړه شو کړه، ډاکټر هم ورسره کړه. یا دې ځای نه دا بېرته کلیر کړئ، کلیر فلټر ټول به درته شو کېږي. غواړئ دا لرې کړئ، رایټ کلیک کړه، کټ یې کړه دې ځای نه. بیا راځئ دې ځای نه ورته وایئ چې انزرټ ته سلایسر باندې کلیک کړئ، دا د پوسټ په اساس ورته وایئ چې د سیلري په اساس هم کولی شي. سیلري کلیک کړه، اوکې کړه دې ځای نه. اوس چې د چا سیلري 2000 ده هغه شو کړه، 4000 6000 8000 کم یو چې غواړئ هغه باندې کلیک کوه، هماغه به شو کړئ. کلیر فلټر باندې کلیک کوه، هغه ختم شي. بیا راځو بل دی انزرټ کې ټایم لاین. ټایم لاین باندې کلیک کوو، دا د ډیټ په اساس موږ ته فلټرینګ کوي، اوکې کې دې ځای نه. اوس راځو دلته موږ ته ډیټ راکوي، ډیټ ګوره آل پیریود. اوس موږ ته مانثس 2024 کال دا میاشت ښیي. مثال زه غواړم چې جون میاشت کې کم ډیټا ده، په جولای کې کم ده، په اګست کې کم ده. ګوره په دې دوه میاشتو کې شته، په دې نورو کې نشته. دې ځای نه کولی شو زه ورته وایم چې ایرس د کال په حساب یې راته شو کړه، یا ورته چې نه کوارټر د پاو په حساب باندې. ګوره کال چې دی 4 کوارټر 4 حصې دی،
په اوله حصه کې څه نشته، په دویمه کې شته، په دریمه کې هم څه شته دی او څلورمه کې نشته. همدارنګه وایي چې د مانث د میاشتو په حساب شو کې یا چې د ډیز د ورځو په حساب شو کې د نه کم ورځ سلیکټ کوي هغه به راځي. که کلیر فلټر باندې کلیک کړئ بیا به ټوله ریکارډ راشي. نو دا مونږ سره انزرټ کې سلایسر او ټایملاین دا د نن ورځې درس و. هیله ده چې پوه شوي یاست ورباندې.